سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ښځې د داسې یو خاوند په لټه کې دي او غواړي. ضروري ده چې ټول په دې اړه ځان ډېر ښه وپوهوئ او د یو بل د ضرورتونو د پوره کولو هڅې وکړئ. په دې اړه یو مشهور خبره دا ده: نارینه تل غواړي د یوې ښځې لومړنۍ مینه اوسي، خو ښځې تل غواړي چې د یو نارینه وروستنۍ مینه اوسي. دلته هغه ځانګړنې درسره شریکوو چې یوه ښځه د خپل ژوند ملګري په وجود کې موجودیت غواړي او د داسې خصوصیاتو لرونکی کس ورته د ژوند ملګری کیدی شي. ښځې تر هر څه زیات له خپل ژوند ملګري نه مینه او محبت غواړي. دا مینه باید دوامداره او پای ونه لري، ځکه مینه د ښځو تر هر څه زیاته او جدي اړتیا ده. د ښځو ښایست، استعداد، کارونه، اولاد روزنه، د کور پاکوالی، ښه پخلی او ډېر نور څه وستایئ، ځکه ستاینه هم د دوی زیاته خوښیږي. که مېرمنه مو د پلار یا نورو خپلوانو کره ځي، څومره چې په زر راتګ ټینګار کوئ او ورپسې د خفه کېدو احساس ورکوئ، هغومره ښه احساس کولی شي. البته دغه احساس باید د نفرت په احساس وربدل نه کړئ چې لهجه مو زشته او حرکات مو دیکتاتورانه وي. مېرمنې ته همیشه پاملرنه ولرئ، دا چې تل له ټلیفون یا بل څه سره بوخت اوسئ، دا د هغوی نه خوښیږي. مېرمنې سره د افغانانو د عام عادت خلاف چې د ژوند ملګري ورته لکه وینځه یا دویم لاس انسان ښکاري، تاسې برعکس د یوې غوره ملګرې په توګه چلند وکړئ. هر انسان خپل ذوق، خیالات او خوبونه لري. مېرمنه مو حتما دغه شیان لري، مرسته ورسره وکړئ چې خپلو خوبونو ته ورسیږي. مېرمنې ته جنسي رضایت هم مساعد کړئ، ځکه قانع کوونکې جنسي اړیکه د ژوند یوه مهمه اړتیا ده او ستاسې ګډ ژوند باید له دې اړخه محروم نه وي. مېرمنې ته پناهګاه اوسئ، داسې نارینه مه ورته جوړیږئ چې ستاسې د لاسه نورو ته وژاړي. داسې څوک شئ چې له نورو مسلو خپل غمونه تاسې او ستاسې په غېږه او ستاسو پر اوږه درته وژاړي. مېرمنه مو درک کړئ، که کومه تېروتنه ورڅخه کیږي ویې بخښئ. مېرمنو ته د وس مطابق مالي ازادي ورکړئ، یا د کار زمینه ور برابره کړئ، یا له خپلو عوایدو دومره څه ورکړئ او زیات د لګښت حال یې مه پوښتئ چې وس مو ورسیږي.